او نبی علیه السلام فرمایي په دې باندې نه داخليږي مګر صرف صائمون او روزدار انسانان دا په دې دروازې باندې داخليږي د مړخ والا دروازه مړخ والا. تقریبا وما فائدہ دا شو لوما نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د رمضان د روزي ونیولې د ایمان د وجنه واحتسابا او د ثواب په نیت باندې ونیولې غفر له ما تقدم من ذنبه مخکنی ګناهونه به معاف شي. نو اومه فایده بدای چې د رمضان د وجنه الله سبحانه و تعالی د انسانانو ګناهونه معاف کوي. رب العالمین زمنګ په دې باندې ګناهونه معاف کوي د رمضان پر روزو باندې او دا ډېره غټه فایده ده ځکه چې انسانان چې جهنم ته ځي د ګناهونو د وجنه ځي دا د قبر مصیبت چې پیدا کیږي د ګناهونو د وجنه پیدا کیږي د قیامت د ورځې مشکلات چې جوړیږي د ګناهونو د وجنه جوړیږي. هر کله چې ګناهونه چاته معاف شول نو دا انسان داسې کامیاب شو چې دغه نه بل کامیابی نشته ځکه چې جنت ور د انسان ساس شو جهنم نه وساتل شو ځکه چې دا جنت او جهنم د دې فیصله خو په اعمالو باندې دي کچا کې ګناهونه جهنم ته بزي او کچا کې نو جنت ته بزي. نو د روزو بل فائدہ ده او خاص کر د رمضان د روزي چې نبی علیه السلام فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه روزي والا انسان هغه انسان چې د رمضان روزي نیولې د ایمان د وجنه او د ثواب په نیت باندې دا نیت سره ګوره ضرور دی چې موږ تاسو به د رمضان روزي نیسو د ایمان د وجنه به نیسو. د ایمان د وجنه دا معنا چې موږ مسلمانان یو مؤمنان یو الله باندې ایمان دی او د رب العالمین حکم دی. چا سره په دې کې زمنګ سیالي غرض نه دی یا چا سره مقابله غرض نه ده په دې کې اسې د خلکو سره موافقت غرض نه دی او سره واجب مقصد نه دی بلکې دا یو امر دی شرعي او دا باندې بوجم نه دی بلکې چې دا عمل کوو زمنګ په بدن نیت چې د اجر او ثواب ملويږي ځکه نبی عليه السلام وي واحتسابا د ثواب په نیت باندې. نو کله چې موږ روزي په دې نیت باندې ونیولې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د انسان ته الله ګناهونه معاف کوي. دا تقریبا د دې روزو د نیولو بل فائدہ شوله چې الله سبحانه و تعالی د انسان ته ګناهونه معاف کوي او دا ډېر ښکلې فائدہ ده دا ډېر مهمه فائدہ ده چې الله سبحانه و تعالی ګناهونه معاف کوي د انسان. ځکه موږ تاسو ټول چې دا د دې مصیبتونو سره مخامخ کیږي یا په دنیا کې یا په آخرت کې د ګناهونو د وجنه. نو د روزي د وجنه الله سبحانه و تعالی د انسان ګناهونه معاف کوي. تقریبا هو فائدہ دا شوله چې کله انسان روزي نسی نو د دې روزدار د خلی نه قسم ته تبخیږي بوی خیږي. کوم غوته څه فکر وکړو نو د دې خلی د بدبوئی دا د یو چا د خلی نه چې په دې بد انسان ډیره بدلېږي. نبی صلی الله علیه وسلم به موږ تاسو ته او ټول امت ته د امر ډیر وکاو چې مسواکونه وهي. امت ته امر کړی د کله چې بدبوئی شی وخوري نو جمعه ته مرزي مجلس ته مرزي. داغه وجدار چې کله ستاسو د خلینو خراب بویزي نو په دې باندې ملائکه له تکلیف رسیږي په دې باندې مسلمان ته تکلیف رسیږي نو مسجد ته مرزه مجلس ته مرزه. لیکن روزه کې فائدې ته وګوره دغه د خلی بدبوئی دا تپ د دې باره کې نبی عليه السلام فرمای اطيب عند الله من ريح المسك دا د الله سبحانه و تعالی په نيز باندې د مشکو د بینم دا خوندور لګي لکه څومره چې په منګو تاسو باندې دا مشک خلګيږي او دا په ټوله دنیا کې مشهور خوشبوئی ده. نو رب العالمین ته د دې روزدار د خلی د بدبوئی دا د څه قدرمنه ده لکه د مشکو غوندي دومره دا بوی په خلګيږي په هغه باندې. نو کومه تاسو سوچ کو د روزي یو قسم ته
هغه برکت دی. دا هغه وجه دا ده چې په موږ او تاسو کې یو نقصان پیدا کیږي، هغه نقصان پر رب العالمین باندې هغه ورته قدر کې لکه د کمال. زمونږ د خلی بدبویي، زمونږ د خلی هغه تپ چې د معدې د وجه نه هغه کله معده ته شي هغه نه تپ غوندې راوځي، چې مثلا زما د خلی تپ په تا باندې بدلېږي او ستا د خلی تپ په ما باندې بدلېږي، دغه تپ او دغه بوی رب العالمین ورته دومره اهمیت ورکوي لکه د مشکو غوندې. نو دا څومره قیمتي عمل دی د رمضان روزې نیوله چې زمونږ نقصان پر رب العالمین هغه ته دومره قیمت ده، زمونږ د نقصان ول دومره قیمتي ښکاره کیږي چې د مشکو غوندې ورته معلومیږي او دومره قدر ورته ورکوي. او دا په صحیح روایت کې راغلی نبی علیه السلام فرمایي ولخلوف فم الصائم، د روژدار د خولې د بدبویي اطيب عند الله من ريح المسك. نو دا تقریبا هو فایده شوله. اومه اتمه پیدا دا چې کله انسان روزه نیسي، نبی صلی الله علیه وسلم د روزې والا باره کې فرمایلی دي چې الله تعالی د روزهدار باره کې خپل فرمایي. الله فرمایي وي زما د بنده چې دی داغه د نیک اعمال چې دي الحسنه بعشر امثالها، اره یو نیکی په لس چند باندې بدلولی شي الی 700 ضعف، تر 200 چند پورې. انسان چې یو نیک عمل وکړي نو الله ورته یو په لس باندې بدله ورکوي، کم از کم چې دا عمل کله قبول شي کم از کم یو په لس ورکوي، د هغې نه بره به زیات ورکوي تر 200 پورې. خو الله تعالی وی فرمایي الا الصوم فانه لي، مگر روزه چې ده هغه زما د پاره ده، وانا اجزي به، زه به ورته بدله ورکوم. دومره ډیره ورکوم رب العالمین وایي چې زه ورته ورکوم. نو دا د رمضان د میاشتې د روزو او د تقریبا د عام روزو فضیلت دی، در د روزو بل کمال شو، دی بل فایده شوله چې د عام و نیک اعمالو د اجر او بدله دا داسې یو اندازې یا لسمه یا یو په لسه یو په شله یو په سله یو په 200، لیکن د روزې دومره ډیره ده چې رب العالمین په خپله ورکوي روزهدار ته. نو دا خو انتهایی غټ اجر دی، غټ انتهایی د خوشحالۍ والا خبره ده چې د الله نبی موږ تاسو ته وی چې الله تعالی دې فرمایلی الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. نو داسې فکر وکړه چې د روزې داسې اجر دی چې په لپو لپو سکې، چې په لمنو لمنو سکې، چې په صادرو صادرو سکې او په پندونو پندونو سکې، بلکې د هغې نه هم زیاته د الله رحمت دې نه هم پراخه دی، دومره اجر ورکولی کېږي په دې روزه نیولو کې. که دا نور ټولې فایدې ونه موږ تاسو لري کو د یوه فایده هم کافي ده چې موږ او تاسو سره زموږ پیغمبر وایي چې رب العالمین فرمایلی الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. دا یو لفظ موږ د پاره کافي دی، زیاتی لا دا چې دا نورې فایدې هم پکې مخکې تېرې شو. نهمه فایده به دی د روزې د نیولو، نهمه شکل انسان روزې ونیسي په صحیح طریقه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به دا روزه د روزهدار د پاره سفارش کوي د رب العالمین په دربار کې. نبی علیه السلام فرمایلی دی قرآن او روزه دا دواړه به یشفعان للعبد، دا به د بنده لپاره په قیامت کې سفارش کوي. روزه به وایي ای زما ربه منعته الطعام والشهوات بالنهار، دا بنده ما د ورځې د خوراکونو او شهوتونو نه بند کړی، د ورځې خوراکونه نه کول، شهوتونه نه اخیستل، ځکه چې روزه د روزې د وجې نه خپل ټول شهوتونه بند کړي، د روزې د وجې نه ځان باندې خوراکونه بند کړي، دا خوراکونه به نه کول، دا فایدې به نه اخیستلې. فشفعنی فیه، د دې باره کې زما سفارش قبول کا. همدقسې قرآن به سفارش کوي چې یا الله د شپې دا ما د خوبه بند کړی، د شپې به خوب نه کوو ځکه چې زما تلاوت به یې کوو، مطالعه به یې کوله، مانځه کې یا د مانځه نه غیر به یې لوستل کول. فشفعنی فیه، د ده باره کې زما سفارش قبول کا
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فیشفعان، د روژې او د قرآن د دواړو سفارش به قبول شي. نو دا د روژې بله فایده شوله چې د قیامت په ورځ باندې دا روژه د رب العالمین په دربار کې سفارش کوي چې یا الله د انسان ماف که او د ته بخښنه وکړه، ولې زما لحاظ ساتلی دی، زما د وجې نه خوراکونه نه کول، زما د وجې نه شهوتونه نه اخیستله، ځکه ځان ته یې روژه ویو. نو دا د روژې بله فایده شوله. لسمه فایده به دی د روژې د نیولو. نبی صلی الله علیه وسلم د روژهدار باره کې فرمایلی دي چې د باندې به ډیره خوشحالي په قیامت کې راځي. خوشحالي هم په دنیا کې به د باندې خوشحالي شته او د قیامت په ورځ باندې خو ډیره زیاته خوشحالي. د الله نبی فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم للصائم فرحتان، روژې والا انسان د پاره دوه خوشحالۍ دي، فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه. یو خوشحالي د روژه ماتي په وخت کې او بل خوشحالي عند لقاء ربه، د رب العالمین د ملاقات په وخت کې. کله چې انسانان د رب العالمین سره مخامخ شي او روژې والا مخامخ شي، هغه ورته ډیره زیاته بدله ورکي، دا به د باندې خوشحالي. نو دا بله فایده شوله. دا ډیره غټه فایده ده چې انسان د قیامت په ورځ باندې په هیبتونو کې، په یره کې، په پریشانینو کې عام انسانان پریشانی، او روژې والا چې کله د رب العالمین سره مخامخ شي دا به خوشحالی. نو دا بل کمال شو د روژې، فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه. یو خوشحالی د روژه ماتي په وخت کې ده، دا هم خوشحالی، لیکن دنه ډیره زیاته خوشحالی دا د الله د ملاقات په وخت کې ډیره زیاته خوشحالی ده. د الله د ملاقات په وخت کې ده، دا د ټولو خوشحالو نه بره خوشحالی ده. لسمه فایده به د روژې یا یو لسمه فایده به دی چې روژه چې ده دې سره د شیطان د نفوذ او د دخول چې کومې لارې په انسان کې دي دا دې سره بالکل ختمیږي، بندیږي. کله چې موږ تاسو روژې نیسو نو د دې روژو د وجې نه د شیطان چې کومې هغه لارې دي زموږ په دې بدن کې، نو دا لارې په دې ولږه باندې بندیږي. او کله چې خلک خوراکونه کوي، اسکاکونه کوي، نو د شیطان چې هغه د نفوذ لارې دي په انسان کې چې کومه شیطان حرکات کوي، په د باندې اثرات کوي، هغه لارې کولاویږي په دې خوراکونو باندې، پر اسکاکونو باندې. کله چې انسان روژه ونیسي دغه لارې راتنګ شي، نو کله چې دا راتنګ شي نو د شیطان اثرات په د باندې کم شي. دی وجه نه ډېر انسانان چې هغوی په صدق باندې روژې ونیسي، په صحیح طریقه باندې روژه ونیسي، هغوی د رمضان نه بعد هم به ډېر وخت پورې د شیطان نه بچي. شیطان په د باندې پوره خواري نشي کولی. نو در د روژې بله فایده راووتله. یو لسمه فایده به دی د روژې چې د روژې د وجې نه ګورې د شیطان دا داسې مغلوبه کیږي، مقهور شي، انسان په هغې باندې ورزورور شي. دا روژه چې د شیطان اصل کې کمزوری کوي، شهوتونه هم کمزوري شي او شیطان هم کمزوري شي. ځکه شیطان قوي کیږي په دې شهوتونو باندې، په دې خوراکونو سکاکونو باندې، او شیطان باندې غلبه چې حاصلېږي، خوراکونه په د باندې بند شي، سکاکونه په د باندې بند شي، شهوتونه په د باندې بند شي. نو د شیطان چې کوم هغه د ګمراه کولو طریقې وي نو هغه را کمزوري شي. همدارنګه دولسمه فایده د دې په آیات کې راغلې ده. الله سبحانه و تعالی د روژې په باب کې اخره کې وایي لعلکم تشکرون. سورة بقره کې وایي ولعلکم تشکرون. معلومیږي دا چې دا روژه نیول انسان د الله شکر ته ورنږدې کوي. کم انسانان چې روژې نیسي دا د الله شکر ادا کوونکي انسانان دي، د الله شکر ادا کوونکي بندگان دي. کم انسانان چې روژې نه نیسي نو معلومیږي دوی د رب العالمین شکر نه ادا کوي.
نو روجي نیول دا انسان کې د شکر ماده پیدا کوي. دا انسان به الله به دې استعداد پیدا کی چې دا به د الله شکر گزار بند شي، د الله شکر به ادا کوي. نو دا د دې روجي نیول بل فایده شوله تقریبا 12مه. د 13مه فایده به دی چې د روجي د وجه نه په انسان کې تقوا راځي. الله د روجي باره کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روجه می تاسو باندې لازمه کړی ده لکه څنګه چې په مخکینو خلکو باندې و. لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو کې تقوا راشي، تقوادار شئ، چې تاسو متقین شئ. نو د روجي د نیولو د وجه نه په انسان کې تقوا راځي. او تقوا چې په چا کې رااله نو د متقین انسانانو ځای جنت دی. الله سبحانه و تعالی چې دا څومره خیرونه او فیدې تقوا والا ته ورکوي دومره بل چاته نه ورکوي. که موږ تاسو قرآن مطالعه کو، سنت ته رجوع کو، د متقینو لپاره الله ناشنا نعمتونه ذکر کړي دي. ام په دنیا کې دا فیدې ملاویږي ورته، ام په آخرت کې. الله د متقی باره کوي ويعظم له اجره، الله بولی اجر ورته ورکوي. ډېرې فیدې بیان کړي دي. نو د روجي فایده دا ده چې انسان ته تقوا حاصلېږي، د تقوا ماده په دې کې راځي. اخیری فایده به وي هغه دا ده چې اگر که ډېرې به خو چې زه اوس بیانوم، اخیری فایده به دی د روجي د وجه نه په انسان کې په فقرا او مساکینو باندې ترحم پیدا کیږي. کله چې موږ تاسو روجي ونیولې، موږ تاسو باندې ولګه تیر شوله، تند را باندې تیر شوله، هغه د ولګي درد را باندې راغی، د دې تند درد را باندې تیر شو. نو موږ تاسو سره به د احساس پیدا شي چې دا فقرا به څومره درد هغه باندې تیریږي، په دې مسکین به څومره درد تیریږي چې هغه ته په ورځ خوراک نه ملويږي. هغه خلک یتیمان، هغه کونډي چې هغه کړه د ورځ خوراکونه نه، په هغه به څومره درد تیریږي. ما خو تقریبا د سحر نه تر غرمې پر خوراک ونکړ یا تر ماښامه به خوراک ونکړ، ځکه چې موږ تاسو عام چې تقریبا غرمې ته ورسیږو نو د بس را باندې ولګه شروع شي. نو د غرمې پورې ګورې موږ تاسو لا مکمل ورځ پوره کړی نه، نو ولګه را باندې شروع شي. د هغه انسانانو بس حالتي چې هغه کار په ورځ باندې خوراکونه نه، هغه یتیمان، هغه کونډي، هغه مسکینان، هغه فقیران، هغه نادار خلک، دا غوی بس حالتي. نو د روجي فایده به بل دی چې موږ تاسو کې به دغه ترحم ماده پیدا شي، بیا به موږ تاسو کې د احساس پیدا شي چې د فقراو غم کول پکار دي، د مسکینانو غم پکار دی. ځکه چې موږ ته به د خپل ولګي پته لګېدلې چې دا ولګه خو ډېر سخت درد لري، تنده خو ډېر سخت درد لري، دا خو انسان ډېر سخت کمزوری کوي، دا خو انسان ډېر سخت ځوروي دا ولګه تنده. نو فلهذا به موږ تاسو د نور مسلمانانو، د فقراو، د مسکینانو د حالت نه ځان خبرو، هغوی سره به همدردي کوو، هغوی ته به لاس ورکوو، هغوی سره به تعاون کوو. تقریبا نورې فایدې به هم په دې کې وي، خو لیکن دغه څو ما بیان کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.